سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو حضور ته حاضر شوم چې په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسې د فیسبوک پیج جوړ کړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقې ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو نوي درسره سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړی تر څو زموږ خوندورې او ګټورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. د فیسبوک د پیج د جوړولو طریقه خورا اسانه ده. یوازې نوم ورکړئ، ایمیل، یو څه معلومات درڅخه غواړي هماغه هم ورکړئ. خو تاسو باید د هغه لپاره په فیسبوک کې اکاونټ ولرئ، یعنې آی ډي ولرئ. راځم درته په ویډیو فایل کوم. د ویډیو د فایل نه مخکې به تاسو راشئ په د فیسبوک په دې اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخیستو زموږ خپل پروفایل راخلاصیږي. پروفایل مو راخلاص شو، خپل راشئ په خپل د فیسبوک پر آی ډي پروفایل ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په پروفایل ورته کلیک واخیسته دا به شي تاسو به په دې سر کې درې خانې وینئ، په دې دریو خانو به ورته کلیک واخلئ د پیج د جوړولو لپاره. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو د هغې لپاره به بیا تاسو راشئ په دې اپشن چې کوم تاسو ته دغه لیک ښکاري چې ترې تاو شوي ده، په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو نو دلته به تاسو راشئ په کریټ فیسبوک پروفایل به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کریټ فیسبوک پروفایل ورته کلیک واخیستو نو تاسو څخه دلته غواړي پیج نیم. تاسو به دلته د پیج نیم ورکړئ. زه مثلا ورکومه، راځم د پیج نوم ورکومه چې افغان سکیلز. بعضې نومونه دي اخلي هم نه، باید ښه نوم ورته ورکړئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو دا به شي په لاندې نیکسټ اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله راځم په نیکسټ اپشن ورته کلیک اخلم، بیا هم یوه نوې صفحه راخلاصیږي. What category best describe Afghan skills? Choose one category to show on your page. You can add 2 extra categories from search results. دغه پیج تاسو د څه لپاره جوړوئ؟ د تجربو لپاره یې جوړوئ، د لیکنو لپاره، د شعر لپاره، د څه لپاره یې جوړوئ؟ زه به ورته ولیکم چې آنلاین سکیلز لپاره یې جوړومه. آنلاین مني به ورته ولیکم، ورته ووایم چې د دې لپاره یې جوړوم. ریل اسټیټ په دې مو چې ورته کلیک واخیستو او یا هیلث بیوټي یا د دې لپاره یې زه استعمالوم، را به شي بیا به په د کریټ ورته کلیک واخلئ. یو څو مو چې ورته ولیکل بیا به راشئ په د کریټ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کریټ ورته کلیک واخیسته راځم په کریټ ورته کلیک اخلم. صفحه لږه لوډینګ غواړي، موږ ورته انتظار کیږو تر څو دا لوډینګ ختم شي. دلته یې بیا تاسو ته یو بل ویب سایټ راواړولو. لومړی سر کې درته لیکلي دي په بایو کې ورته څه لیکي. زه ورته لیکم چې دا چینل زموږ د آنلاین کاروبار دی. دا چینل نه، دا پیج، البته دا پیج زموږ د آنلاین کاروبار دی. راځئ راسره ګډون وکړئ او له آنلاین پیسو څخه برخمن شئ. کله مو چې دا ورته ولیکل نو یو سټیکر هم ورکوم، مثلا دا سټیکر مو ورکړ. دلته بیا درته لیکلي دي چې کانټاکټ، تا سره به یې دغه نفر څوک چې ستا د پیج یا پروفایل ګوري کوم ډول اړیکه درسره ونیسي، ویب سایټ له لارې درسره ونیسي، ایمیل له لارې، که د موبایل نمبر له لارې. زه به ورته ولیکم، ایمیل به ورته ورکړم. ایمیل مثلا دغه ایمیل به ورته ورکړم، دغه ایمیل مې ورته ورکړه. که نمبر مو هم ورته ورکړه هغه خو به یا هم صحیح وي، خو موږ خو اوس ویب سایټ نه لرو. لاندې بیا درته لیکلی دي چې لوکیشن ادرس یې کوم ځای دی. زه ورته لیکم چې افغانستان او خوست سیټي. افغانستان خوست سیټي. دا مو چې ورته ولیکل لاندې درته لیکلی دي سیټي، ښار د کومه دی، ټاون. دلته په سرچ کې به ورته ولیکئ چې خوست افغانستان مو هم ورته ولیکل. تاسو به راشئ دلته به زیپ کوډ ورکړئ. کوم کنټري هغه ولایت چې تاسو دلته انتخاب کړی وي دلته به د هغه زیپ کوډ، ځینې خلک ورته پوسټل کوډ هم وایي، هغه به ورکړئ. راځم دلته د خوست پوسټل کوډ چې دی 2501. کله مو چې دا هم ورته ولیکل، دغه صفحه مو ورته پوره کړه، ورته ډکه مو کړه، دا به شي بیا به په د نیکسټ اپشن ورته کلیک واخلئ. کله مو چې نه، البته دلته یوه صفحه پاتې ده، هاورس. لاندې یې درته لیکل دي هاورس. let people know your location hours.
ستاسو دغه پیج څو ساعته خلاص وي، یعنی کله انلاین وی. نو هاورس اویلیبل. لومړی ساعتونه یې معلوم نه دي. دوهم always open. You are open 24 hours every day. 24 ساعته هره ورځ خلاص وي. standard hours. enter your specific hours. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو بیا به تاسو هلته خپل ساعتونه ورته لیکئ چې په کومه ورځ بند وي، یعنې ورځې به ورته لیکئ، یا مثلا زه ورته لیکم چې د جمعې په ورځ زموږ دغه پیج دی د جمعې په ورځ بند وي. دا مو چې ورته ولیکل په ډن مو کلیک واخ بیا زموږ د پیج هلته دوی ته ښایي چې نن د جمعې ورځ ده، د دوی دغه پیج بند دی. نو ښه خبره خو دا ده چې always open باندې کلیک وکړئ او په next option یې کړئ. کله مو چې په next ورته کلیک واخیستم زموږ پیج په مکمل ډول جوړ شو، خو البته لږ څه پکې پاتې دي. دلته به لومړی راشئ د ده د کاور فوټو په دې به ورته کلیک واخلئ او د ګیلرۍ څخه به ورته یو عکس شو کړئ. د ګیلرۍ څخه زه ورته یو عکس شو کوم، مثلا دا عکس موږ ورته شو کړه د ګیلرۍ څخه، دا یې د ده بکګراونډ شه. او بل د پروفایل عکس زه بل ورته رااخلم، زه بل د پروفایل عکس ورته رااخلم. ښه دا ځم دا تمبنیل د پروفایل ورته رااخلم. یوازې تاسو ته ښیم چې په دې طریقې کولی شئ. کله مو چې دا ورته راواخیستل عکسونه نو بیا به راشئ تاسو به په د نیکسټ اپشن ورته کلیک واخلئ. چې په نیکسټ مو ورته کلیک واخیستو نو ستاسو پیج به په مکمل ډول جوړ شي. ښه دلته تاسو ته غواړي چې زر سلیکټ آل یعنې زر ملګري تاسو ته دلته ریکویسټونه البته ورلیږل کېږي. صحیح ده. تاسو به دلته راشئ په د کینسل به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کینسل ورته کلیک واخیستو نو زموږ پیج په مکمل ډول په بریالیتوب سره ویریفای شي. تاسو ته اوس ښایم وملیدل زموږ پیج په مکمل ډول جوړ شو. راځم ورته لاګین کېږم. کله چې ورته لاګین شوئ پروفایل به ورته سویچ کړئ. کله مو چې پروفایل ورته سویچ کړو کومل ډول زموږ دغه پیج دی. دا د فیسبوک یو پیج دی. را به شئ دلته په د نوټیفیکیشن به ورته کلیک واخلئ چې دلته څه دي. You can build scale and professional dashboard with a level challenge and guided. دا خو پروفیشنل ډیشبورډ دی. وملیدل زموږ پیج جوړ شه. 0 فالوورز دي او 0 فالوینګ دي. هغه کوم چې په پروفایل کې ورته لیکلي وو هغه هم همدا معلومات دي او هیڅ پوسټ مو هم تر اوسه پورې نه دی کړی. البته دا یو پوسټ دی، دا خو خپله پوسټ کېږي. دا پوسټ دی دا خپله پوسټ کېږي. کله چې تاسو دغه عکسونه پروفایل ته ورکړئ نو دا بیا خپله ستاسو پوسټ کېږي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي د نورو معلوماتو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.